أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة آل عمران آیت نمبر 450 بوایو انشاء الله. د عیسی علیہ السلام باره کې د عیسی علیہ السلام نه مخکې او د عیسی علیہ السلام نه بعد واقعیا الله تعالی خپ دلایل سره او طریقې سره الله تعالی بیانوي. دې دپاره چې هغه وخت کې عیسایان چې کوم راغلي وو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هغوی ته هم دلیل سره خبره وشي او تر قیامته پورې چې څومره د عیسایان دي حکومتونه دي الله په علم کې خدا وه، الله ته خو پته وه. نو د هغوی دپاره هم یو بهترین دلایلو سره قرآن کریم کې خبره شوې ده چې عیسی علیه السلام د الله پیغمبر و او دغه دعوت چې کوم زمونږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عمدک دعوت و او د عمدې دعوت په د عیسی علیه السلام بیا هم کوي. آخر اصل خبره ده دی باندې تاسو خزان پوي کوي، یعنی د دومره د عیسی علیه السلام تفصیل سره او بیا د یهودیانو د قرآن کریم کې تفصیل ولې دا دې دپاره دی چې دا عیسایان د دې د حکومتونه د دې د زور د دې د مسلمانانو مخالفت وغیره وغیره، نو الله تعالی هغوی ته هم ښایي چې ستاسو هغه دعوت د عیسی علیه السلام چې تاسو د الله زوی نعوذ بالله ته جوړ کړی دی او تاسو وایي چې قتل شوی دی او صلیب په خپلو مریانو کې او خپل انسیګنیا ته جوړ کړی دی چې کنې دا زموږ پهچان دی، نو دا خو داسې نه وه د تاسو چې څنګه وایي. اصل حقیقت خو هغه دی چې کوم دا پیغمبر او د پیغمبر منونکي دا مسلمانان وایي او دلیل الله بیان کړی دی او په دلیل سره دغه واقعه او قصه هم بیانوي. او بیا دا چې عمدک عیسی علیه السلام برازي او عمدې قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي چې د عیسی علیه السلام مرګ نه مخکې به د عیسایان ټول مسلمانېږي، په عیسی علیه السلام باندې به ایمان راوړي او د عیسی علیه السلام برازي او د عمدې پیغمبر پیروي به کوي، دعوت به د قرآن کوي او د قرآن او د اسلام دغه خبره به کوي، عیسایت وغیره به نه وي. او د یهودیانو خبره دې دپاره مسلسل په د قرآن کریم کې الله تعالی په تفصیل او وضاحت سره بیانوي چې دا یهودیانو دا قوم دا به تر قیامته پورې جیته جاگته یو قوم به وي او د دې د چالونه او سازشونه او دا به کوي لکه څنګه چې عیسی علیه السلام قتل کولو مکر یې کوو، تدبیر خفیه چال دا یې چلو. دا مسلمانان پوهیږي الله تعالی په یو خبرې په یو ټکي باندې په دې دپاره چې تاسو هم بیدار اوسئ، دشمن وپېژنئ، تدبیر کوئ، دوی سره مقابله کوئ. موږ خو د قرآن کریم د ثواب کتاب جوړ کړی دی که نه، موږ خو بس وایو چې ثواب دی، پکې همدغه ټکي موږ وایو ومکروا ومکر الله والله خیر الماکرین. په حقیقت کې خدا دې کې شک نشته چې دې په وینا کې ثواب دی په تلاوت کې، خو اصل خبره خو الله موږ په دې دنیا باندې پوهیږي، د دې په چالونو باندې، د دې دنیا په طریقې باندې، د دنیا کې په وخت تېرولو باندې. او تاسو چې کله په دې باندې سوچ کوئ تاسو به الله ته ډېر زیات نږدې شئ، ډېر نور به چې الله تعالی څومره وضاحت سره او څومره په ښې طریقې سره موږ پوهیږي په دوست او په دشمن باندې، په کافر باندې، دې په چلون باندې. که دا قرآن کریم موږ ته داسې بیان نه کولی او د عیسایانو دا طریقې او د یهودیانو دا طریقې او دا چلونه وغیره دعوې او د دې مشرکانو دا ټول دا شرک وغیره، موږ به دا څنګه پېژندلی؟ د مونږ چې د دومره نن سبا د خوار یو کنه یا دوی ته هرې خبره کې ځان محتاج ګڼو یا محتاج ورته ځان مو کړی، دا په دې وجې موږ د قرآن نه یو خبر. نو الله فرمایي ومکرو او دوی چل وکړو، مکر وایي خفیه تدبیر ته، خفیه چل ته، ومکرا او تدبیر وکړو الله تعالی هم دویم چلو چلو الله هم چلو چلو. نو والله او الله تعالی خیر الماکرین بهترین چل چلونکی دی. خفیه تدبیر دا څه شي تدبیر و؟ تدبیر داو چې دی د عیسی علیه السلام د قتل منصوبه جوړه کړه چې دا نور وژنو، ځکه چې دی د یهودیانو مخالفت کوي، یهودیانو ځان نه چې کوم دین جوړ کړی او د هغوی ملایانو چې کوم د کاروبار دپاره د دین نه کاروبار جوړ کړی او د هغوی مخالفت یې کوو، د الله تعالی دین بیانوو، د الله تعالی سره د تعلق هغه بنیادي بیانوو چې اصل خبره خو ان الله ربي وربکم دی، کنه الله زما هم رب دی ستاسو هم رب دی. نو چې رب د نو څه به کوئ فاعبدوه، تاسو به د هغه عبادت کوئ، د الله عبادت به کوئ. یهودیانو دا خبره نه وه خوښه، چنانچه حکومت ځان سره ملګری کړو، د عیسی علیه السلام باندې کیسونه یې جوړ کړل او ویل دا ملحد شوی دی او دا د یهودیانو مخالف دی او دا فلانی خبره کوي فلانی کوي او د قتل فیصله یې پرې وکړله. نو د عیسی علیه السلام په ملګرو کې یو سړی د رشوت او د پیسو اغوستو په نتیجې کې د عیسی علیه السلام حال یې ورته وویل چې فلاني ځای کې دی. حکومت ګارندي ور باندې راغلی د یهودیان او هغه ځای کې ګرفتار کړو، ونیو او فیصله یې د قتل پرې وکړله.
د يهودو چې کوم هغه وخت کې مشرانو نه د عیسایانو هغه ته وویل چې دا تاسو پانسی کوي، هغه اول د پانسی کولو نه انکار وکړو، خو يهوديانو ډیر زیات په دې باندې ټینګو چې نه دا به پانسی کوي او بهر چلونه او تدبیرونه او وسایل او ذرایع دا ټول استعمالول. چنانچه فیصله وکړله وخت د حکومت چې بس دا به قتل کیږي پانسی کیږي. عیسی علیه السلام الله تفریاد وکړو، الله وی غم مکه ورستو آیات کې راځي ورپسې تفصیل سره زه به تا دینه بچ کوم. نو چنانچه دی عیسی علیه السلام ته د پانسی د صلیب چې عربي کې ورته صلیب وي قرآن کریم په ژبه کې دا ورته برابر کو او عیسی علیه السلام یې الته تړو د لپاره چې دی د پانسی کی. الله تعالی د هغه سړی چې کم سړی د عیسی علیه السلام حال ویل او هغه شکل د عیسی علیه السلام جوړ کو او عیسی علیه السلام د جبرئیل علیه السلام ذریعہ سره اسمان ته وخیجو. هم دی قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي په سورۃ النساء کې چې وما قتلوه وما صلبوه، نه دی هغه وژل دی نه پانسی کړی دی، ولکن شبه لهم، لیکن دی ته اشتباه شوی ده، شک شوی ده، اشتباه شوی ده، عیسی علیه السلام ورته ګډوډ کړی دی. او بیا دې نور دلایل هم دي په دې قرآن کریم کې، دا به ټول یو راجمع کوم تاسو ته ټول ان شاء الله بیان کوم چې دا څنګه صورت حالو. بهرحال عیسی علیه السلام الله اوخجو د یا غبل سره پارسی کو. نو د عیسایانو د عقیده د چې عیسی علیه السلام پارسی شوی دی او موږ د پاره ځان ور کړی دی، موږ چې هر څه کوو عیسی علیه السلام پارسی موږ د پاره کافی ده. بیا په دې کې مختلف نظریې دي د عیسایانو. بعض عیسایان وایي چې پارسی کو خو یو ورځ دوه بعد بیا ژوندی شو او د هغه غ زندگی چې کومه ده موږ د پاره ده او بیا داسې چلو شو، بیا الله تعالی اوخه جوړ اسمان ته. بعضی وایي چې نه دا پانسی شوی دی او د پانسی مونږه د پاره ده. بهرحال مختلف د عیسایانو خپل یو بیل دغه د تاسو خپل ځای کې مطالعه کوئ، بیا تاسو پوهیږئ. خو د الله خبره چې کله تاسو په یقین سره خبر یې بیا د دغه دین ډکوسله بیا تاسو ته معلومیږي دا څومره دوکه ده او څومره د خلک دوکه کړي دي او د مسلمانان چې دي د دې وجه د حقیقت نه خبر نه دي قرآن. نو الله دا غي باره کې فرمایي او تاسو معناز د کوي ومکروا او دی تدبیر وکړو خفیه چاله او چلاو ومکر الله او الله تعالی هم تدبیر وکړو خفیه چاله او چلاو د دې په خلاف. والله ولا تعالی خیر الماکرین، بهترین تدبیر کوونکی دی. دا ان شاء الله تعالی خپل ملګرو سره مؤمنانو سره پیغمبرانو سره د امدی چالونه چې کم دی د هغې په خلاف کې چلی، الله هغې په خپلو تدبیرونو په چالونو کې راګیر کړي او بیا ورته شکست ورکړي. همدغه رنګې اوس هم کېږي. یهودیان د مسلمانانو په خلاف باندې خفیه تدبیرونه چالونه وغیره چلی، دا مسلسل کېږي. د دنیا کې کېږي، دا ټول د دې چالونه دي د دې یهودیانو عیسایانو. الله تعالی هغه چالونه په هغې باندې را الټه کړي او بیا هغه مجاهد چې هغه د دې چالونو باندې پوه وي او دې چالونه په همدې چالونو کې راولي، دا د الله تعالی په ملګرتیا باندې کېږي. دا دنیا کې تاسو ګورئ داسې خلک شته دي، نومونه نشم اخیستی چې د دې چالونه په همدې باندې را الټه کړي او بیا الله تعالی دې دپاره یو بهترینه سزا ذریعه وګرځوي. الله تعالی دې موږ تاسو په دې پوهې کې الله دې عمل کولو توفیق